د چاپیریال ساتنې ملي ادارې واکپال چې په آذربایجان کې دی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي د اوبو او هوایي بدلون سره د مقابلې لپاره په ګډه توګه هڅه وکړي. مطیع الحق خالص ټینګار کوي له اقلیمي بدلون سره مقابله د نړۍ ټولیز مسؤلیت دی او افغانستان هم د نامنظمه اقلیم، پرلپسې وچکالي او ناڅاپي سیلابونو سره د مقابلې لپاره د نړۍ ملاتړ ته اړتیا لري. د تغیر اقلیم په مقابل کې یا د دې په مقابل کې سازګاري لپاره سره لاسونه ورکړي او په شریکه باندې په کوم ځای کې چې آسیب پذیر راځي په هغې ځای کې سره د مقابلې لپاره ټول په شریکه مبارزه وکړو. ښاغلی خالص هیله څرګندوي چې په روانه غونډه کې وکولی شي د اوبو او هوا بدلون له پلوه د افغانستان خلکو زیانمنېدو پیغام له ګډون کوونکو سره شریک کړي. د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه و کړی چې هغه د شپږویشتمو، اوویشتمو، اتهویشتمو او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته موږ راغلي یو او اوس به د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریک. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې واکپال زیاتوي افغانستان د اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د ملي اقدام برنامې چمتو کړي دي او د راتلونکو څو میاشتو ترڅ کې به خپل اقلیمي موخې ښې کړي. په ورته مهال یو شمیر چاپیریالي کارپوهان د اوبو او هوایي بدلونونو څخه له خطرونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره د سیمې او نړۍ پر همکارۍ ټینګار کوي او وايي افغانستان په یوازې توګه له دې ښکارنې سره د مقابلې توان نه لري. تکرار شاک‌های اقلیمی، تکرار خشکسالی‌ها، شدت خشکسالی‌ها و سیلاب‌های مدهش در حقیقت به اندازه است که یک همکاری همه‌جانبه منطقه‌ای و جهانی را می‌طلبد. در این خصوص نیاز است که دست افغانستان گرفته شود، نیاز است و منصفانه هم است که با افغانستان کمک شود در پیشبرد پروژه‌های سازگاری به خاطر از اینکه این تاثیرات مخرب در حقیقت بتونه کم کنه و افغانستان مقاومت جوامع افغانستان را در برابر تغییرات اقلیم بالا ببره. پیدا کردن فرصت‌های عملی برای رفع چالش‌هایی که از ناحیه محیط زیست در دنیا وجود داره میتونه نقش بسیار بسزایی برای افغانستانی که جزو آسیب پذیرترین کشورهای دنیا از این ناحیه هست داشته باشه. د راپورونو پر بنسټ افغانستان په نړۍ کې د ګلخانه‌ای غازونو په تولید کې 0.1 ونډه لري، خو د اوبو او هوا بدلونونو له اړخه د 10 زیانمنو هیوادونو په ډله کې دی. واکپال حکومت د اقلیمي بدلونونو له منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره تل له نړۍ څخه د کابل د ملاتړ غوښتنه کړې ده او له هیوادونو یې غوښتي د چاپیریال مسایل د له سیاست څخه بیل کړي.